دوستانو هیله مند یم ټول راته روغ جوړ خوشحاله اوسئ بهروز مهرابي یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې د نغمو شور په خپرونه کې هیله مند یم هر چېرته یاست په خوښي او خوشحالي سره د خپرونه ګورئ. خپرونه همدا اوس د ژوندۍ په بڼه د خیبر مجلس تلویزیون څخه ګورئ او د دوبۍ په ټایم همدا اوس دی 9 بجې و 15 منټه 10 منټه دی. نو یو سلام به فارسی که هم دوستانو ته وکړم. سلام دوستان عزیز، امیدوارم جور صحتمند و سر حال باشین هر گوشه دنیا که هستین. بهروز مهرابی در خدمت شما در برنامه د نغمو و شور که شما می‌لرزه از طریق تلویزیون خیبر مجلس بیننده هستین. السلام علیکم دوستانو. دومره منډه مې وویله نن ستړی شوم، یو خو لاره کې ټرافیک و، بیا چېرته چې کار د امرجنسي لارې درته بندېږي. دلته دفتر سره یو سیګنل دی زموږ د هغه هلته ګاډی خراب شوی و، نو هلته هم ډېر ټایم ولګېدو. السلام علیکم. وعلیکم سلام فیروز لالا، جوړ په خیر. جوړ په خیر جمیل ترین لالا، جوړ یې په خیر سات مو ښه دی؟ څنګه یې فیروز لالا؟ صحت برابر یې څوک؟ شکر الحمدلله، ستاسو دعاګانې دي. تاسو څنګه یې؟ کورنۍ محترم څنګه دی؟ شکر خیر دی الحمدلله، ټول برابر دي فیروز لالا. تاسو او تاسو ټول ټیم ته ماله تر پښتو سلامونه. ډېره مننه کوم. څنګه دی هوا څنګه دی بلوچستان کې؟ یاره فیروز لالا هوا مې سفر خو د امن ده. دلته خو یار ډېر ښایسته هوا دی نن سبا په دوبۍ کې او جنت دی موږ ته دلته اوس. دوبۍ کې ته کوم ځای کې فیروز لالا؟ څنګه؟ دوبۍ کې ته کوم ځای کې؟ پروګرام کوم ځای کې؟ دوبۍ کې زموږ دفتر دی ابوهیل کې. ابوهیل کې؟ دیره ټول ایریا دیره په نوم یادېږي، خو دیره کې دا بیا ابوهیل ایریا دی. دوبۍ دیره خو نه ده؟ ډېره دوبۍ او ډېره دوبۍ دیره دوبۍ او دلته یو او د ملا پلازې چې یو ډېر مشهوره پلازا دی په اماراتو کې، دې ته نږدې دغه په سیګنل کې یو. ٹھیک ده فیروز لالا، پروګرام ډېر ښکلی روان دی او ډېره مزه کوي. خدای دې همیشه دا پروګرام کامیاب وساتي. ډېره مننه کوم. مخکې راغلی تاسو جمیل ترین نه دوبۍ ته؟ دوبۍ ته فیروز لالا زه راغلی یم. او څو کاله وایي مسافري دې کړی بیا؟ 2 کاله مو دلته. 2 کاله څه کار دې کوله؟ نسوارو کار مې کړ فیروز لالا. ښه نسوارو کار دې کول. او ښه صحیح دی صحیح دی. نور ژوند زندگی څنګه تېرېږي؟ اوس څه کار کوې پاکستان کې؟ پاکستان ښه مو ګاډی چلوي ټکسي. ښه څنګه دی هلته غټ ګاډی دی که وړوکی؟ وړوکی پکپ نه دی، کوچنی پکپ دی. ښه څه تحفه لرئ نن زموږ خپرونه ته د کتونکي چې همدا اوس تاسو غږ اوري؟ څه شعر ورته یا زمزمه ورته کوئ؟ فیروز لالا یو شعر به درته ډالۍ کړم، دا د رنګین کریم ته ډالۍ او د مطلب د نه پوره کړي بیا دې پرېږدي. چې مطلب و د نه پوره کړي بیا دې پرېږدي، داسې خلکو باندې ډرون هم نه پکار دی. هی زبردست زبردست، ډېره مننه راست، ژوندی اوسئ. د مطلب په نظر مه ګوره دوستۍ ته. هلو شعر کمپلیټ نو خو موبایل کټ شو. بیا هم ډېره مننه کتونکو چې همیش زموږ خپرونه کې اشتراک کوئ، زموږ خپرونه کې شرکت کوئ، زموږ خپرونه نور هم ښایسته کوئ او واقعا موږ هم خوشحالېږو چې ستاسو سره ګپ شپ لګوو، ستاسو غږ اورو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. فیروز لالا جوړ په خیر، سلامونه. وعلیکم السلام وعلیکم السلام. څنګه یې رنګین ترین لالا؟ جوړ یې سات مو ښه دی؟ ملګري دوستان ښه دي؟ بالکل ستاسو دعاګانې دي، ستاسو مینه ده چې بس ګرځو راګرځو جي. اوس د هغه کال راغلی و جمیل ترین سلامونه درته کول او شعر هم درته ډالۍ کړو. وعلیکم سلام. بالکل جمیل ترین زمونږ د علاقې دی جي، خو مونږ لږ فاصله مابین کې شته که نه، یعنې ملاقات کېږي روزانه؟ نه جي ملاقات بالکل نه کېږي. جمعې کې که یو ځله وکړي، اوس یې کوم بازار کې که نه. ښه لکه مطلب مونږ لر یو بل سره لرې یو که نه، کلي دي که نه. ښه نو هغه تاسو ته تحفه ډالۍ کړو، شعر درته ډالۍ کړو، تاسو څه ورته ډالۍ کوئ؟ خیر دی، زه به هم یو وړوکې زمزمه وکړم چې ګرد اورېدونکو کتونکو ته د ډالۍ او جمیل ترین ته هم ډالۍ که نه. بالکل ډېره مننه. بس شروع کړه. ښایسته ګانه ده جي، ما یو مخکې هم زمزمه کړې ده جي، ډېر خوند کوي، نو ځکه ابتیا کوم جي. بس وایي که راته. لامه چې زړګي ته رانږدې نه وې، لامه چې تر منځه فاصلې نه وې،
لا مچې زړګي ته رانږدې نه وې لا مچې تر منځه فاصلې نه وې ما به درنه سر صدقه کړی وو ما به درنه سر صدقه کړی وو که پیغور په زمانې نه وې لا مچې زړګي ته رانږدې نه وې لا مچې زړګي ته رانږدې نه وې جمیل رنگین ترینا جی قربان لالا که ته جج وې او ځان ته د نمبر ورکول په دې ګانا لس نه د 100 نمبر ځان ته ورکول یاره زه به څه ووایم چې زه به ځان ته څه نمبر ورکړم چې موږ خو کوشش کوو چې تاسو سره مطلب داسې پروګرام کې داسې شی شریک وو چې پروګرام ښکلی شي که نه ډېره مننه بس ډېر ښایسته زمزمه دې وکړو ګل دې غواړم ګل اوس یې خو عمر دی د ګل مشه دې خپلو دعاګانو کې میا ساته چې شپه دې په خیر شپه په خیر زموږ دواړه کلران د بلوچستان څخه وو جمیل ترین او رنگین ترین او دوی یو بل ته تحفې هم ډالۍ کړو زموږ د خپرونه د لارې یو شعر وویله جمیل ترین او رنگین ترین ورته زمزمه وکړو واقعا چې ستاسو د هغه ګپ شپ او زمزمې او شعر شاعري خپرونه نوره هم ښکلې کوي او بل یو اړیکه لرو السلام علیکم وعلیکم السلام فیروز لالا جوړ په خیر طبیعتونه ښه دي مزاجونه ښه دي ښه جوړ یې مننه ماشاءالله ولی وزیر لالا په خیرونه چیرته ورکې لالا منا فیروز لالا چې نه یو ورځ موجوده یم الحمدلله بس اوس رننوته وم چې څرنګه به ټي وي چالو کړو ستا خپرونه پسې شروع وه بس ډایرکټ کال مې لاوسه پسې لاله د اواز د ناس دی بیمار خو نه بیمار نه لسکیپنګ دا سړی مو یا زکام څه شي دی دغه ما چې هغه زه مارې سره پاسي څنګه دی هوا ستاسو طرف ته هوا به ډېر یخ وي هلته الین طرف ته هوا یخ بارانونه شته هلته د سیوهان کې ډېر باران کېږي ورګې ته ګرځاوي بارانونه شته نه د سیوهان کې یو څو ځلې زه راغلم چې راتلمه باران باران په نصرالله خان کې په دا ایریا کې پالپایا او داسې عجبن پسې چیرې کې چوټ کې داسې یو چې بل چې داسې باران وکړو ولی وزیره څو کسان دا سره په هغه کمره کې یا په دیره کې اوسېږي څلور کسان ټول وزیر دو نه ټول وزیر دی خو څوک د ډېر کلک ملګری دی یاره ملګري ټول ملګري دي یو خو تا سره ابوظبي ته هم راغلی و چې ملاقات مو وکړو هغه هم تاسو سره پاتې کېږي لکه څنګه هغه مو سره په یوه ځای هغه وزیر مو سره په یوه ځای پاتې کېږي هغه وزیر نومون دی ښه بس سلامونه ورته کوه او ډېره مننه چې اړیکه دې ونیوله خوشحاله شو ستاسو اواز مو اورېدو اړیکه پرې شوې دی لکه څه اړیکه پرې شوې دی ولي وزیر هم نن زنګ وویله موږ ته اړیکه یې ونیوله رنګین ترین یې وویله جمیل ترین هم وویله خپرونه خو ماشاءالله شروعات یې ډېر ښه دی انشاءالله چې دغسې ستاسو اړیکې وي خپرونه نو تر اخره پورې به ډېر ښه لاړ شي نو ستاسو د تلیفونونو انتظار کوو او تاسو خپل فرمایشي سندرې هم کوی شئ نو بخښنه غواړم چې زه ساه مې بندېږي وله چې زینو کې مې ډېر منډې وویله په سړک کې مې منډې وویله چې پروګرام ناوخته دی او کله زموږ دوستان او کتونکو انتظار کوي نو هغه لپاره مې تاسو لپاره مې منډې وویله نو زه به لږ رسټ وکړم او تاسو به سندره کوم خوش آمدید ښه راغلی دوستانو هرکلی او ښایسته سندره ویله منم چې د سندرو نه مو خوند اخیستی وي او ډېر زوړ سندره وه او دوی نوی د کلیپ او موسیقي ټول نوی و نو ډېر ښکلي جوړ کړی وو هیله من یم چې سندره مو اورېدلې وي لیدلې وي او ورنه مو خوند اخیستی وي کال لرو السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه دی خیر ساده ښه دی د الله رحم دی د زمزمې سټیشن سره ملاو کړه بلکل ملاو دی ستاسو فون څنګه لالا نوم دې څه دی نوم مې زما غلام حیدر علي حیدر څوک علي حیدر سمیع حیدر جی جناب د کوم ځای نه زه ډاکټر شیخ ته کېږم خپل ټي وي اواز بند کړه لالا ټي وي اواز بند کړه څوک در سره ناست دی بس ملګري دي ها جی جناب ټي وي اواز بند نه دی ګوره زه خپل اواز بېرته اورم کار نه درېږم کوم ځای نه خبرې کوې
هلو اړیکه و پرې شو او د ټي وي اواز نه بندوله. ګور دوستانو کله چې موږ سره اړیکې نیسئ زه پوهېږم ولې اکثر زموږ لاین بیزي راځي نو ډېر په مشکله سره ستاسو کال موږ سره کنیکټ کېږي نو چې دومره تکلیف باسي تاسو کال کوئ نو بس یو بټن وډبوئ او ټي وي اواز بند کړئ. کله خبره خلاص شو بېرته ټي وي اواز خلاص کړئ. که غواړئ خپل اواز دوباره واورئ نو بیا تاسو زموږ خپرونه ریپیټ کتی شئ. د شپې هم سبا ته هم بیا د خپرونه په یوټیوب کې راځي هلته هم تاسو خپله اواز اورېدی شئ. نو بل کال لرو څوک دی؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې خیر جوړ یې؟ جی خیر دی. فرمان خو نه یې؟ جی فرمان یې؟ نه نه فرمان نه یو. څوک یې؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وروره څوک یې؟ وعلیکم السلام. څنګه پروګرام ته ناست یو؟ ټي وي اواز دې بند کړه. ټي وي اواز بند کړه. نه جی نه فرمان نه یم. همال چې وایي نه جی نه ټي وي اواز نه بندوم. ټي وي اواز بند کړه. دا اړیکه هم پرې شو ولې چې دا زموږ اواز په ټي وي کې اورېدو بیا ټي وي کې چې دی زموږ اواز 10 سیکنډ بعد ځي نو هغه سړی کنفیوز کېږي که نه او موږ کنفیوز کېږو هغه کالر هم کنفیوز کېږي. نو مهرباني وکړئ کله چې موږ سره اړیکه نیسئ د خپل ټي وي اواز بند کړئ او داسې یو ځای وټاکئ چې ستاسو موبایل صحیح سیګنل فول سیگنال ورکړي چې ستاسو आवाज موږ ته کلیر راشي. دوستان عزیز وقت با ما تماس میگیرین مهربانی کنین صدای تلویزیون خود خاموش یا بند کنین تا که ما بتوانیم صدای شما را درست بشنویم. موعد رو یک جای انتخاب کنین تا سیگنال موبایل یا آنتن موبایل مکمل بده که صدایتون درست‌تر به ما بیاد. دیگه برنامه خود شما نغمه و شور. از نامش معلومه شور ماشور است و نغمه و موسیقی و چیزاست. زنگ بزنید و آهنگای فرمایشتون رو بگین. السلام علیکم. الو. سلام علیکم. وعلیکم السلام. سوالونه دي. څلور څوک یې؟ کوټ نه خبرې کوم. کوټ نه؟ او څوک خبرې کوي؟ شوکت ماما. شوکته سوالونه دي طبیعت ښه ده؟ خیر دی والله شکر دی. ته وایه څنګه وختونه تېرېږي؟ بس تاسو دعاګانې دي. څه کوئ کوټ کې څه کاروبار کوئ؟ والله بس خپل دکان مې ده د وړو چیني. د څه شو دکان دی؟ ښه د چای چیني و غوړو وړي د شانه؟ والله بس همدا دکان مې ده. غوړي څو دي نن سبا؟ والله غوړي خو ډېر ګران دي. خو بیا څوک اخیستی نه شي بیا څه وکړي څه لاره لرې ورته که نه؟ بس والله چې ګران وي که اسان وي نو بس دا خو به کي اخلي. نو اوس ما سره پیسې نشته زه غواړي واخلم بیا دې کې څه شو چې اوبو سره جوړوی شو؟ والله نو اوبو سره بس اوس څنګه جوړوی شي؟ خو ته راته لاره وښیه که نه نه کېږي غوړي نه بغیر. هلو شوکت و د کوهاټ نه. نو زه یو سندرې طرف ته دوستانو سندره اورو ګورو چېرته لاړ نه شي بیا دې راګورو. فاتح هیله مند یم چې سندره مو خوند اخیستي. دا اوس ماسپاتي دا سندره زموږ په یو شو کې کړې وو لکه څه د اختر شو په دوبۍ کې مو چې کړي وو سوشل سنټر کې او ماشاءالله ډېر مینهوال هم لري او ډېر ښایسته سندرې هم کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خیر برابر یې؟ مننه ژوندی اوسئ. تاسو ښه یاست؟ خیر دی جی تاسو ښه؟ الحمدلله. څوک؟ کاشف د بونیر ضلع له خبرې کوم. کاشف جانه په خیرونه څنګه یې؟ خیر دی. ما چې تپوس ته وکړو چې څنګه دی زموږ دا ورور ښه دی که نه برابر دی؟ الحمدلله ستاسو دعاګانې دي او تاسو غوندې چې کتونکي لرو موږ ته به څه وشي موږ په نور هم خوشحالېږو او موږ ته نور هم انرژي میلاویږي. آصف صاحب ښه دی جي؟ الحمدلله ستاسو اواز اوري بس سلامونه تاسو ته کوي. کاشف جانه څه خبرې دي بونیر کې اواز څنګه دی؟ بس بونیر کې بس بارانونه شوي وو واورې شوي دي. ښه چکر دې ولګول که نه پکې؟ څه کار کوې؟ زه خو بس کارونه کوو نو. څه کارونه؟ دوبۍ موبۍ ته ځو نو. ښه دوبۍ کې اوسېږې ته هم؟ نن پاکستان کې اوسم. مسافري دې کله کړی؟ مسافري مې کړې ده. چېرته وې؟ عربو کې وم.
سعودي عرب کې حاجی څومره ټیم دې تیر کړ سعودي عرب کې؟ زرین کالا. څنګه د مسافري سخته ده که اسانه ده؟ بس مې بس کړی مسافري سخته ده دغه ځای. نو بیرته خو نه ځې که نه؟ نه اوس په ملیشیا ته ځو که خیر انشاءالله. ملیشیا ته؟ بیا هلته به مسافري اسانه وي؟ هلته مسافري اسانه ده. څنګه اسانه ده په څه لحاظ؟ دې ځای د دوبۍ دا سخته ده لږه او دا په ملیشیا دا چې هغه اسانه ده لږه. ها حاجي نو ډېر خلک چې ځان ته اول نه کار پیدا کړي نو تا کار پیدا کړی ځان ته؟ ها انشاءالله کډی کې به کار وکړه خیر که نه کډی. کړی؟ کډی ها ها دکان کې سالمه داسې مشکل لفظونه استعمالوي ما باندې ښه پوهېږي چې ما پښتو زده کړی دی. فارسي کې وایه که نه زه یو لفظ درته فارسي کې وایم بیا ته فارسي پوهېږې که نه؟ فارسی نہیں ہے تھوڑا سا نہیں ہے. یہ تو اردو بول رہے آپ؟ ہاں اردو ہے. اچھا نو اردو تو کوم ځای کې زده کړی؟ اردو پاکستان کې زده کړی دی. پاکستان کې دې مې مسافري کړی ها؟ بس کومه ګانا راته وایې اوس؟ ته به راته یو ګانا اوس وایو. زه خو ګانې نه وایم که نه، زه انکار یم. ته به راته ګانا وایې؟ نه مړه یو ګانا راته ته ووایې زه به راته بیا ووایم. نه موږ پروډیوسر صاحب هلته ناست دی وایي که ګانا ووایې خلک ټي وي ګانې بندوي وایي ګانا ونه وایې. ګانا به درته زه ووایم څه جادو دې کړی دی زړه مې راله وړی دی. ها سور کمیس دې کړی دی. څه جادو دې کړی دی زړه دې رانه وړی دی. څه جادو دې کړی دی؟ نه څه جادو دې کړی دی؟ نه په ما غلطه وویله سندره که تا غلطه وویله. ما څه وویله تا غلطه وویله. ها بس ډېره مننه کوم او ډېره بخښنه غواړم چې ما غلطه وویله. ما ته یو ګلپاڼې یو ګانا ولګوه او ګلپاڼې په اواز باندې د بل چا سندره به درته ولګوم. صحیح ده سندره به درته ولګوو. کاشف د بونیر څخه ورسره مو ګپ ولګوو. لمن یم چې خفه شوی نه یې کاشفه. مننه چې کال کوې همیشه خپرونه کوې. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. څنګه یې لالا؟ شکر دی ښه برابر یې. ښایسته نوم او کوم ځای نه مو اړیکه نیولی؟ دا زه د باجوړ اوسېدونکی مفتي حال د کراچۍ سوراپور نه خبره کوم. دولت زدران. دولت زدران؟ بلکل دولت زدران دا خو د یو کرکټر نوم هم و که نه د افغانستان؟ و که د کرکټي نوم و. هغه خو ته نه یې دولت زدران؟ نه هغه زه نه یم. ښه کوم ځای اصلي کې کوم ځای؟ زه په کراچۍ سوراپور کې بل په د باجوړ نه رالم او دوکان مې پرېښوستلو وم. خو باجوړ کې هم زدران قوم شته؟ هلته نشته زدران قوم. په پکتیا کې هم شته زدران، خوست کې هم شته زدران. نو دا خو باجوړ دی که نه باجوړ والا زدران دي. ها باجوړ والا زدران. څه کاروبار کوي کراچي کې؟ نو بس ما خو یاره هلته د ګوړ او د وړو دوکان و باجوړ کې. ها اړیکه کټ شو پرې شو اړیکه. دولت زدران د باجوړ څخه و او کراچي نه اړیکه نیولې وو. السلام علیکم. هلو سلامونه. اړیکه پرې شو. د زموږ ورور چې و د ټي وي اواز دومره پورته کړی و چې بیخي اواز یې موږ ته رانغی چې کله تاسو موږ سره اړیکې نیسئ. السلام علیکم. هلو دومره ورته ماخله دومره ورته ووایه تاسو څو خیر کړی دی هغه درته سلام کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بیروز بھائی په خیرونو په خیر. پیر محمد یاسین صاحب سلامونه او نیکې هیلې ښه راغلاست وایم تاسو ته. څنګه یاست؟ الحمدلله ستاسو دعاګانې ماشاءالله خپرونه پروګرام د ډېر ښایسته روان دی. ډېره مننه کوم. پروګرام مې راسره کال ورته کوم. اوس نور هم ښایسته کېږي. ستاسو شعرونه پکې ستاسو ګپ شپ پکې وي. دا راته وایه چې ګیله د چا نه وکړو په اول کې؟ بس دا خو بس تا ته به پته لګي نو. ها ما خو شک پروډیوسر صاحب باندې دی. هغه نه دی ګیله و؟ بس دا ستاسو ټولو ته پروډیوسر صاحب ټولو ته. صحیح دی. مننه. پیر محمد یاسین صاحب څنګه یې نور فقصات څنګه تېرېږي؟ ژوند زندګي څنګه تېرېږي؟ بس زندګي ښه تېرېږي الحمدلله. حالات د ګراني ده او د کار روزګار هم لږ ودرېدلي دي که نه مزه نشته. نور یخوالي ده ډېر سخت یخوالي ده. بس تاسو پروګرام ته ناست یم نو ګورم نو.
یو دا سندر به راته ډالۍ کې د غزل عنایت په اواز کې لازم ښه د غزل عنایت ډېر مینهوال دی پیر محمد یاسین صاحب. عبدالله بھائی او شفیق بھائی د نن دوا سلامونه پروګرام ګوري. علیکم السلام. ارشد بھائی یونس بھائی پیر محمد یاسین صاحب په دغه یخ هوا کې د تجارانو ته یو پیغام ورکړه. بس ځان د خیالي ساتي، ځان د ګرم ساتي، نو ځکه د شپې ډېر ګرم بار ته نه راوځي، ځکه چې د حالت خطر ډېر زیات دی. تجاران خو ځان ګرم ساتي، پیسې ورسره دي د بزنسمینانو ته ښایم پیر محمد یاسین صاحب هغوی ته یو پیغام ورکړي چې غریبان سره کومک وکړي په دې یخ هوا کې. بالکل بالکل دا خو لازم پکار ده، ځکه چې انسانیت ښېګړې خیر ښېګړې چې زموږ په هغې باندې الله دا لازم پکار ده، دنیا او آخرت دواړه خوشحالي ته میلاویږي. ډېره مننه کوم، بس کوشش کوو تخنیکي همکاران به درته کوشش وکړي چې غزل نه څنګه ډېره مننه. پیر محمد یاسین صاحب وو او د غزل عنایت سندره غوښتنې وکړه، کوشش ورته کوو که نن مو په خپرونه کې ورته ډالۍ کړو، که نه شو پیر محمد یاسین صاحب خفه کېږم ما، تاسو خپل کاسیس نیکسټ پروګرام کې به تاسو ته ډالۍ کوو. اوس یو سندره سرپرایز دی، زه هم نه پوهېږم د چا سندره دی، بس تاسو ټولو ته یې ډالۍ. سندره خو ډېر ښایسته سندره و دوستانو، ما هم اولین ځل ما درته تاسو ته اول کې وویل چې سرپرایز دی، او ما ته هم سرپرایز وویل چې ما هم اولین ځل د سندره واورېدو، ډېره ښه مسته سندره و. هیله یم چې تاسو ته هم د سندره خوند درکړي او تر آخره پورې دا سندره مو اورېدلې. خپرونه ګورې د نغمو شور، زما دواړه پروګرام نغمې پکې دي، نو دې لپاره زه نوم کې کنفیوز کېږم. یو نغمې د مسافرو چې زه ځم بهر د مسافرو سره د پښتنو سره ګپ شپ لګوم، یو د نغمو شور دی چې زه تاسو سره دلته د تلیفون د ذریعې تاسو سره ګپ شپ لګوم. نو دواړه ستاسو خپله خپرونه دی، یو هغه کسانو لپاره دی چې څوک کال نشي کوي موږ ورپسې ځو ګپ شپ لګوو، یو دا خپرونه دی چې تاسو به راته کال کوئ او موږ به تاسو سره ګپ شپ لګوو. نو ستاسو خپله خپرونه نغمې شور تاسو د هره د دوشنبې په ورځ د 9 تر 8 بجې د ماښام د دوبۍ په ټایم تاسو کتلی شئ د خپرونه. او هیلهمند یم چې نن خپرونه مو خوند اخیستې وي، ولې چې ټایم ډېر زر تېر شو، بیخي پوه نه شم. اوس ټایم ته ګورم د سټډیو ټایم ته، او ټایم موږ ته اجازت نه راکوي نور، نو په دې لپاره تاسو نه زه اجازت اخلم تر بله خپرونې پورې. خو آخر کې سندره تاسو ته ډالۍ کوم، سندره وګورئ او ماته اجازت راکړئ. د الله په امان.